کاغذونه د سګرټ اوبه شراب شي، کاغذونه د سګرټ اوبه شراب شي، زه خراب یم ټول جهان خو دې خراب شي. ور را خلاص که زما زړه ورته دعا وکړه، ور را خلاص که زما زړه ورته دعا وکړه، شکر دی خدایه چې پوښتنه مې هوا وکړه، او ما پورې خوله نشته پوکی به ورته څنګه ورکړم، ما پورې خوله نشته پوکی به ورته څنګه ورکړم، د سوځېدلي ښار دعوه خلکو په ما وکړه. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې، عبدالله ظهیر یم په دې امید او په دې دعا سره چې چېرته هم یې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ یې. درنو لیدونکو راغلي یو نن د شاهنواز باقر صاحب خواله. د شاهنواز باقر صاحب د دې نه مخکې هم ما مرکه کړې وه، بلکې 2-3 مرکې مو ورسره کړې وې، خو په دغه کرونا حالاتو کې او د روژې نه وروسته اختریز بنډار چې کوم ورته وایي موږ چې کینو، مرکه وکړو، خبرې وکړو او درنو پښتنو ته کې شعرونه ریکارډ کړو، شعرونه در خپاره کړو. د منتظر خان چینل نه زموږ کیمرامین هم منتظر خان دی، دغه چینل هم د منتظر خان په نوم دی. دغه چینل ته راشئ تاسو او نوي نوي ملګري د دغه چینل نه خوند والئ، د معیاري شاعرانو، دغه شی سندرغاړو، ادبپاله خلکو سره مرکې در خپلو. خدای دې وکړي چې زموږ سره اوسئ. له هر څه نه لومړی باقر صاحب هرکلی درته وایم، په خیر رالې زموږ مرکې ته. ډیره زیاته مننه مو کوم زیر جانه چې تاسې په خپل دغه معیاري چینل باندې ما سره بیا د یو مرکې کولو کوشش وکړه. الله دې وکړي چې ستاسې دغه په زیار او په کوشش کې الله برکت واچوي او دغه خلک خوښه کړي، زموږ غږ خلکو ته ورسیږي، هر پښتون ته، او هغوی ونه کیف واخلي، خوند ونه واخلي، څو شیبې زموږ د شعرونو زموږ د بنډار سره یې ښه تېرې شي. د منتظر خان ډیره زیاته مننه کوم چې وخت په وخت داسې زیار ګالي او داسې ښکلي ښکلي پروګرامونه کوي. یقینا د سوشل میډیا په میدان کې د منتظر خان کار یو ډیر اعلی دی او ډیر مایري دی. نو ډیره زیاته مننه مو کوم، قربان مو شم چې بیا مو تاسو مقرره کړه. ډیره مننه. خپرونې مو کړې دي، هغه روایتي پوښتنو نه سره تېرېږو، خو دا به وایو چې روژه څنګه تېره شوه، ورپسې اختر څنګه تېرېږي او کرونا څنګه تېره شوه. دغه یو 2-3 میاشتې کېږي یقینا چې په ټولې نړۍ باندې یو وبا راغلی ده، یو عجیب او غریب کیفیت راغلی دی چې هر سړی په خپل کور کې دننه دی، د بهر وتلو کوشش کوي خو امکانات نه وي. نو روژه هم په داسې حالاتو کې راغله، بیا اختر هم راغی، اختر نه پس هم لګیا دی، بیا واضح دي چې داسې یو میاشت به بیا دغسې خلک کرتین وي، خلک به په خپلو کورونو کې وي. نو موږ خو آزاد مرغان یو، تا ته پته ده شیانان خو به اکثر کله یو ځای کې بنډار، کله بل ځای کې بنډار، مشاعرې ډېر وي، پروګرامونه ډېر وي. نو موږ نه هم مرغانې جوړې شوي دي، په یو قفس کې ګیر یو. تاسو د قفس د مرغانو د پروګرامونو خبره وکړه. په کرونا کې تاسو شعر، شاعري یا مشاعرې، موسیقي بنډارونه یا دغه شی زموږ د ټي وي پروګرامونه تاسو وکړل که نه په کور وایي؟ ومه کړه، خو لکه په د سوشل میډیا لکه مشاعرو ته لا نه ډو یا دغسې ازادې مشاعرې موږ ونه کړې، داسې پروګرامونه مو نه کړو. او کله تا سره ملګرو سره، کله بل سره لکه په حجرو کې پروګرامونه وکړه، خو هغه کیف او خوند یې نه و. او نن یو موقع په لاس راغله چې د اختر تقریبا 5مه ورځ ده فکر کوم، نو خوشحاله شو، راغلو، ملګري مو ولیدل، مینهواله مو ولیدل، او نن یقینا زه د خوشحالۍ احساس کوم چې ډېر وخت پس په آزاد فضا کې وګرځېدو. څه وایي چې دغه ماحول دغه میډیا متاثره کړې ده که نه؟ بالکل. دا ګوره دا یوازې میډیا نه ده متاثره کړې، بالکل، بلکې هر یو کاروبار، هره څومره چې د ژوند کاروبار د میډیا دا
د ګاړو رمدوف دی ضرورت دی که نه لکه هر یو څیز باندې ډېر اثرات غورځولی دی او په میډیا باندې په دې زیات اثرات غورځولی چې موږ تقریبا میاشتې کې دوه نوي میاشتې پس 3 میاشتې پس بیا داسې لویه مشاعره وه چې په هغې کې موږ دعوت کېدو او هلته به تلو مشران به مو لیده هغه ځینو نه مو خوند اخیسته لکه هغسې اوس نشته والله دې وکړي چې دغه وبا ختمې شي دغه کرونا وایرس د الله په خپل رحم و کرم ختمه کړي انشاءالله بیا به دغه سلسله جاري وي. باچا خبره واوره هر پښتون د وخت غلام دی او دا زما د وطن حال دی. د دې 3 نظمونو نه وروسته موږ بل نظم وانه اورېدی علت یې څه دی؟ بالکل دغه 3 وړه نظمونه دي کور ودان د ټولو پښتنو چې زما غږ یې بدرګه کړی دی او ډېرو خلکو ته یې رسولی دی. زه ډېر زیات خوشحال یم چې زما د ذات نه راوتلې چغې خلکو په دومره شدت سره واورېدې چې زه هر پښتون زه اوس په لارې روان یم که چېرته هم روان یم ما ته د خپلې مینې اظهار کوي حتی چې دغه پروګرام ته موږ دغه ملګري ناست مینوال تاسې وینئ نو دغه د شاعر دپاره تخلیقار دپاره صرف دغه یو خوښي چې هغه فینډز پیدا کړي هغه مینوال پیدا کړي هغه غږ خلکو ته ورسیږي نو زه دغې نظمونو نه ډېر زیات خوښ یم او زیاتره خلک بیا تنقید هم کوي چې تا خو ډېره سنجیده شاعري کوله او بیا دغه زما جواب صرف خاموشي په دې اساس دی چې که دغه نظمونه ما ویلي دغه که سنجیده ني نو دا خبره ډېره غلطه ده ځکه چې دغه نظمونه چې دي دا فکر کوم په سنجیدو کې سنجیده دي که دغه غږ موږ پورته نه کړو چې دا غږ به څوک پورته کوي دا زما د وطن حال دی دغه د سنجیده خلکو خوښ کړی دغه هر پښتون خوښ کړی دا یوازې ما د خپل ذات خبره نه ده کړې د شونډو د زلفو خبره مې نه ده کړې بلکې ما د خپل وطن درد بیان کړی ما د خپلو پښتنو درد بیان کړی دی نو زیاتره خلک دغه ګیلې شکوي هم کوي بهرحال دا چې خپل ذهنونه دي ډېرې خولې ډېرې خبرې دي نو دغې خبرو ته به غوږ نه نیسو. کوم هېواد ته سفر نه دی کړی په وروستیو کې؟ وروستیو کې خو زه راغلی یم د رشیا نه روس نه راغلی یم تاسو اول دوبۍ کې بالکل د نه وروسته کوم هېواد ته دا جرمني ته یو پروګرام ته غوښتل شوی یم خو دغه کرونا وایرس راغی وبا راغله نو پاتې شو انشاءالله نږدې وخت کې بیا یو دوبۍ کې مشاعره ده انشاءالله نږدې وخت کې به افغانستان خو افغانستان ته هغه د چې سړی په خپوزي زه خو وایم چې په بلاسونو تلی او حالات خراب دي تا ته پته ده د افغانستان حالات هم خراب دي او بل دا چې دغه لارې هم بندې دي انشاءالله زه به وطن ته به ځو انشاءالله هلته به هم خلکو سره میلاویږو خپل وطن به ګورو ځکه هغه د پښتنو یو شریکه کور دی. یو څو پوښتنې خبرې نه اوږدو بیا درنه شعرونه اورو خو کتاب تاسو 2 کتابونه چاپ یو د هوا سترګو کې شګې او بل 5 موسم دریم کتاب تاسو یو وخت خبره کړې وه چې راځي به بالکل دریم کتاب اوس چاپ شوی وی خو بیا به ما همدغه خبرې نه د زموږ موضوع شورلی او بهرحال کتاب به انشاءالله راشي شاید سبا ته ورپسې لاړ شم کتاب کمپوز برابر دی لږ ایډیټینګ غواړي لږ املایي غلطي غواړي انشاءالله ډېر زر به راشي تږي ساز کې په نوم باندې زما دریمه مجموعه به انشاءالله راشي. ډېر ښه خدای دې وکړي چې چاپ شي او ډېر زر چاپ شي پښتانه او مینوال یې په تمه دي ورته ملګري دي په 4م نظم ته هم په تمه دي خلک وایي چې د نظم په سوشل میډیا باندې ډېر خلک خوښوي ډېری شی مینوال لري په ګرده نړۍ کې. راځو باقر صاحب شعرونو ته کوم نوي شعرونه هم لیکلي وي چې خلک یې خوند والي؟ ما خو دغې 2-3 میاشتو نه ډېره استفاده وکړه ما خو ورکې ډېره زیاته شاعري وکړه ځکه چې زه کله هم یوازې شم نو په تنهایي کې یا داسې موقع میلاوه شي نو زه شعر لیکم ځکه چې په پښتو کې یو ډېر کم شاعران ما لیدلي چې هغوی مسلسل شعر لیکي هغوی په هر حالت کې شعر لیکي هغې کې یو ممتاز ورکزی صاحب دی چې زموږ د پښتو ډېر ښه شاعر دی یو سید شاه سعود دی چې هغه هم ډېر ښه شعر لیکي په دغې کې که زه د ځان ښودنه وکړم چې زه یم نو بده به نه زه هم شعر مسلسل لیکم نو ما هم یو څه داسې شعرونه لیکلي دي خدای دې وکړي چې ستاسې د دغې مینوالو خوښ شي او زما غږ خلکو ته ورسیږي. شعرونه زیرجانه بیخي نوي دي چې ټوله دنیا کې دغه زموږ پښتانه به ترې خوند والي موږ هم ترې خوند والو. درنو لیدونکو راځئ د شاهنواز باقر صاحب شعرونه یې په شریکه خوند اخلو. غزل دی چې څنګه دې هیر کما دا سوال راځي په بې خیالۍ کې هم ستا خیال راځي څنګه دې هیر کما دا سوال راځي په بې خیالۍ کې هم ستا خیال راځي په ما کې خپله تنهایي لنګه شوه مبارکۍ ته هر دیوال راځي په ما کې خپله تنهایي لنګه شوه مبارکۍ ته هر دیوال راځي ښکاري د دې دنیا وروستی انسان یم چې په خوبونو کې دجال راځي
ښکاري د دې دنیا وروستی انسان یم چې په خوبونو کې دجال راځي. هوا زما ریباري ولې کوي، هوا زما ریباري ولې کوي، زما په مخ د یو چا شال راځي. او لکه کټ شوی پتنګ ګرځم پسې، لکه کټ شوی پتنګ ګرځم پسې، باد د مغرب که د شمال راځي. او زه د مارغانو پنجرې ماتوم، ماته بس دغه یو کمال راځي. زه د مارغانو پنجرې ماتوم، ماته بس دغه یو کمال راځي. او اخبار خو نه یم چې زما سترګو کې، اخبار خو نه یم چې زما سترګو کې د پرونۍ ورځې احوال راځي. او کوم نغمګر بیا استراب راغستی، باکره غږ د سور او تال راځي. کم نغمګر بیا استراب راغستی، باکره غږ د سور او تال راځي. د یو نوی کلام یو بل نوی کلام منتظر چې دی دا یو د دغه کار زما ډېر زیات خوښیږي، مایري کار کوي. او بل دا دی کې یو کمال دی، دا داسې یو باکماله انسان دی. منتظر کمال په دې کې چې زما سره ډېر وخت نه دی، څومره پروګرامونه دي کیمرا او ایډیټینګ دا کوي که نه. بالکل زمونږ هم زړه غواړي چې د کیمرې مخ ته ناست وي، شعرونه او مرکې هم کولی. ډېر باقر صاحب ته شعرونه راړه. باقر صاحب وایي چې توره شپه وه اوازونه راپسې وو، توره شپه وه اوازونه راپسې وو، په کوټه کې دیوالونه راپسې وو. او ما صادر دومره په شړک راوچت کړی، ما صادر دومره په شړک راوچت کړی چې تر کوره کاغذونه راپسې وو. او ټوله شپه به ټوله ورځ به تږی تږی ګرځېدمه، او په خوب کې به سیندونه راپسې وو. راځو باقر صاحب ته نور شعرونه هم پرې اورو. مخ مې په مخ نو چا شیشې ته مخامخ کړمه، مخ مې په مخ نو چا شیشې ته مخامخ کړمه، وخت یوې عجبه تماشې ته مخامخ کړمه. او خلکو په تندیو نرخ لیکلی دی د خپل ضمیر، خپل ضرورت داسې خاریې ته مخامخ کړمه. خلکو په تندیو نرخ لیکلی دی د خپل ضمیر، خپل ضرورت داسې خاریې ته مخامخ کړمه. او پټ بشي په ما کې د بلا خلکو رازونه، اوس خپل ځان د دیوال په شان چونې ته مخامخ کړمه. پټ بشي په ما کې د بلا خلکو رازونه، اوس خپل ځان د دیوال په شان چونې ته مخامخ کړمه. غواړم چې خپل راکړی عکس ورته واپس کړمه، خدای که په خوبونو کې هغې ته مخامخ کړمه. غواړم چې خپل راکړی عکس ورته واپس کړمه، خدای که په خوبونو کې هغې ته مخامخ کړمه. او خلک د لمانه د ماتم کولو چل زده کی، لاس چې ستا په هجر کې سینې ته مخامخ کړمه. او رنګ مې لکه پاړه د خزان باکره داسې دی، رنګ مې لکه پاړه د خزان باکره داسې دی، وخت یې وي ناهیلې حدیثې ته مخامخ کړمه. مننه. د یو نوي کلامونه یو څو. ډېره مننه. کوم نظم که درته یاد وي؟ نظم خو لیکلی مې دی، خو نیمګړی دی، هغه دی دغه مشاعرې هغه چې په سټیج باندې هغه سټیج دپاره. خو راځو یو څه نور داسې بلا ډېر شعرونه مې لیکلي دي، خدای دې وکړي چې مرکه وي نو بیا خلک په دې تمه وي چې شعرونه واورو، غزلونه. خامخا غزل دی چې یو اختریز غزل به ورته ووایم که ستاسو ارشاد. نو بل غزل راوړی چې بهر نه یم ورک شوی کور کې ورک یم، ستا په څنګ کې وم ولاړ انځور کې ورک یم، خوله مې نشته خو غوږونه مې کاړه شو، زه د خپلې خاموشۍ په شور کې ورک یم، د حالاتو نه په سود ساګانې اخلم، د حالاتو نه په سود ساګانې اخلم، زه د خپلې زندګۍ په پور کې ورک یم، او زړه کې وایم چې خپل ځان له ځانه غوڅ کم، زړه کې وایم چې خپل لاس د ځانه غوڅ کم، ته را نغلې د خپل ساعت پیغور کې ورک یم، او اسویلي راته لوګي ښکاري باکره، اسویلي راته لوګي ښکاري باکره، بیا د خپلې تنهایۍ په اور کې ورک یم. ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه باکر صاحب، ستاسو د درنو شعرونو نه مونږ خوند واغوستو، خدای دې په ټولو لیدونکو ترې نه خوند اخیستی وي. په دې هیله چې یو ځل بیا راسره انشاءالله په دغه چینل کې د منتظر خان په چینل کې ملګری شي او شعرونه راسره کړي. تر نن پورې چې درته کوم وخت راکړل، کومې خبرې مو سره وکړې، د دې ډېره مننه کوو. هیله کوم خوشحاله اوسئ. تاسو دې هم کور ودان. منتظر نه مننه کوو چې دومره لنډ او تنګ وخت کې بیا زموږ دپاره دومره زیار وګالو، موږ یې راوستو دلته یې مرکه راسره کار.
ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو د شاهنواز باقر صاحب خوږې درنې خبرې مو اورېدې او د ده شعرونه مو اورېدل د دې نه وروسته چې په دغه چینل باندې موږ تاسو سره اراده کړې ده چې ښاغلی منیر بنیری صاحب بغزاده دانش صاحب یا داسې ضمیر خان شو یا زموږ تکړه تکړه کوم شاعران ملګري دي هغه راولو او له تاسو سره یې مخامخ کړو د هغو نوې مرکې له تاسو سره وکړو تر دې دمه تاسو د باقر صاحب د دې خوندورې مرکې نه خوند اخلئ او موږ ته اجازت راکړئ د لوی الله په امان